سل څېرې سل تجربې د نړۍ د مشهورو او اغېزناکو څېرو د ژوند تجربې. ژباړه حسیب الرحمن نورمل. د کتاب په اړه یو څو خبرې. ژوند دومره اوږد نه دی چې هر څه په خپله پکې تجربه کړو. باید د نورو له تجربو هم ګټه واخلو. هر هغه څه چې نورو په ځلونو تجربه کړي وي مجبور نه یو چې هرومرو هغه موږ هم تجربه کړو. څه چې نورو تجربه کړي وي او پایلې یې په ډاګه شوي وي ښه ده چې موږ یې د تجربې پر ځای له پایلې درس واخلو. په دې سره به مو یو وخت سپما شوی وي او بل به مو د بریا او پرمختګ لپاره ترې د شنه څراغ ګټه هم اخیستې وي. دا ځل مې هڅه کړې چې د نړۍ د مشهورو پوهانو، فیلسوفانو، شاعرانو، لیکوالانو، سیاسي رهبرانو، میلیاردرانو یا شتمنو او بریالیو څېرو د ژوند تجربې او اغېزناکې ویناوې راټولې او د یو کتاب په بڼه یې چاپ کړم، څو لوستونکي خپلو نیکو هیلو ته د رسېدو پر لار ترې استفاده وکړي او خپلو هیلو ته ورسیږي. مشران تل د خپلو تجربو پر بنسټ خبرې کوي. هغوی دا را زده کوي چې څنګه خپلو موخو ته رسېدلي دي. که موږ هم د هغوی لار تعقیب کړو او پر لارښوونې عمل وکړو لرې به نه وي چې موږ به هم یو وخت د دوی په څېر بریالي او اغېزناک کسان شو. هیله دا کتاب درته په ژوند کې ګټور تمام شي او زما هڅه او زیار یو څه ځای ونیسي. حسیب الرحمن نورمل، سپوږمۍ راډیو. زه د ملت خادم یم. تل مې دا ټول افغان ولس د خیر او پرمختګ فکر کړی. هیڅکله مې د ولس له صلاح او مشورې پرته کار نه دی کړی. همدا دلیل دی چې په خپلو موخو او فکرونو کې بریالی یم او کوم کار ته مې چې لاس اچولی په ډېر ښه ډول پکې بریالی شوی یم. غازي امان الله خان، د افغانستان پخوانی پاچا او د خپلواکۍ اتل. قرآن کریم یو نړیوال قانون دی. دا په رښتیا د عدالت او برابرۍ قانون دی. که دا قانون د نړۍ په هر هیواد او سیمه کې پلی شي په هماغه هیواد او سیمه کې به د انسانیت ټولې ستونزې حل شي. اړینه ده چې هر څوک په خپل ژوند کې لږ تر لږه یو ځل دا قانون ولولي او ځان پرې پوه کړي. ډاکټر ذاکر نایک د اسلامي نړۍ ستر دیني عالم او بانفوذه شخصیت. بد خلک باید له ځانه لرې کړو، حتی که هغه مو نږدې دوستان او ملګري هم وي، ځکه همدا بد خلک مو ډېر زیانمنوي. د پښتنو لویه ستونزه دا ده چې د ښو او بدو خلکو یا د حق او ناحق ترمنځ توپیر نشي کولی، ځکه خو پښتون د ځمکې پر سر د ټولو زیانمن قوم دی. خان عبدالغفار خان، پاچا خان، د عدم تشدد د لارې لوی مبارز. زه د دولت یو مقتدر او دقیق سړی یم. په ښي لاس کې مې توره ده چې د حق لپاره یې چلوم. غیرتي او عزتمند سړی یم. له هیڅ لوی یا وړوکي، لرې یا نږدې کس لخوا پر قانون لوبې کول او ملنډې وهل نه منم. صدام حسین د عراق پخوانی ولسمشر. څومره مې چې تجربه پخېده، اړیکې مې پراخېدلې او له خلکو سره مې راشه درشه کوله، هغومره زیات پر دې باور کېدم چې لوړې زده کړې د یوه ښه رهبر جوړېدلو لپاره اړین شرط نه دی. نیلسن منډیلا، د جنوبي افریقا پخوانی جمهور رئیس او د عدم تشدد لارې مبارز. موږ افغانان تل جګړه ګټلې خو سیاست مو بایللی دی. حمید کرزی، د هېواد پخوانی ولسمشر. هغه مهال چې د پوهنتون محصله وم، کله به مې چې د یوې موضوع په اړه خبرې کولې نو نارینه محصلینو به زما د ورخطایي او سپکولو هڅه کوله. د محصلینو د دغه ډول چلن نه یوازې زما د پرمختګ مخه ډب نه کړه بلکې د لا پرمختګ سبب مې شو او د سیاسي هلو ځلو پر مهال یې راسره زیاته مرسته وکړه. هیلري کلینټن، د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیره. ځینې خلک فکر کوي چې قوي خلک هغه دي چې هیڅکله درد احساس نه کړي، خو نه، زه وایم قوي خلک هغه دي چې درد احساس کړي خو له درد سره کلکه مبارزه وکړي. مجید سمیعي، ایرانی طبي ډاکټر. په ژوند کې په دې سخت پښیمانه یم چې خلکو ته به مې پرته له حق الزحمي کار کاوه، ځکه د دې پر ځای چې مننه راڅخه وکړي له آخره به یې راپسې ویل چینو احمقه دی. آلچینو، امریکایي فلمي لوبغاړی. جالبه ده، خلکو د ازادۍ لپاره تابوت جوړ کړی او د مینې لپاره یې سرحد ټاکلی. افسوس چې خلک په دې نه پوهیږي. ازادي په تابوت کې مري او مینه هیڅ سرحد نه پیژني.
انیسټو چیګوارا مشهور انقلابي مارکسیست او د کیوبا د چریکي جګړې رهبر. هر څوک چې له موږ څخه د واک او اختیار اخیستو هڅه کوي هغوی په خپلو سرونو لوبې کوي، ځکه موږ د خپل اختیار لپاره د ژوند تر وروستۍ سلګۍ پورې جنګیږو. ملا محمد عمر مجاهد په افغانستان کې د اسلامي امارت پخوانی مشر. په رحمان باندې دا عمر هسې تیر شو لکه تیر شو یو ساعت په دا دنیا. رحمان بابا د پښتو ژبې لوی صوفي شاعر. هیڅ کله مې دا هڅه نه ده کړې چې بریالی کس دی وم، خو دا هڅه مې تل کړې چې یو ارزښت لرونکی شخص وم. انسان که هر څومره بریالی وي خو چې ارزښت ونه لري هغه تر ټولو ناکام انسان دی. البرت آینشټاین الماني فیزیک پوه او مخترع. په ژوند کې مې سختي او سترې ضربې وخوړلې، د همدې ضربو له برکته مې دا زده کړل باید پرته له ځانه پر بل چا تکیه ونه شي. اورین یالوم مشهور امریکایي لیکوال. کله چې ناهیلی شم ژر دا را په یاد کړم هر وخت د تاریخ په اوږدو کې حقیقت او مینه بریالي شوي دي. مهاتما ګاندي د هند سیاسي رهبر او د عدم تشدد لارې لاروی. پوهیږم زیات خلک رانه کرکه کوي، غیر انساني چلند را سره کوي. ښایي ګناه مې دا وي چې د خپل پښتون ولس د حقونو لپاره مبارزه کوم، خو زه تل له داسې خلکو سره انساني چلند کوم، مینه او محبت ورسره کوم، ځکه پښتانه اخلاقي ارزښتونو ته ژمن دي. زه پښتون یم، پښتانه د مینې او محبت خلک دي، هغوی پر انسانیت باور لري. منظور پښتین د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر. زه هیڅ کله په دې اړه اندېښنه نه کوم چې خلک به زما په اړه څه فکر کوي. خلک اصلا زما په اړه هیڅ فکر نه کوي، دوی په هغه څه فکر کوي چې هغه په ما پورې هیڅ تړاو نه لري. برایان ټریسي امریکایي لیکوال او ویناوال. په ژوند کې له زیاتو ستونزو او توپانونو سره مخ شوی یم، خو په بریالیتوب ترې راوتلی یم. ژوند دا راوښودل ناخوالې، ستونزې، کړاوونه او خنډونه تل نه وي. مانی خوشبین ایرانی میلیاردر. په 1995 زیږدیز کال کې مې په جیب کې یوازې $1 درلودل، خو په دې وخت کې په 2 شیانو ډاډه وم. یو په دې چې ناکام یا زیانمند شوی یم، دویم په دې چې تل به په دې حالت کې پاتې نشم. داوین جانسون امریکایي فلمي لوبغاړی. جالبه ده د ځینو خلکو لپاره به هر څه کوي خو هیڅ مینه به در سره نه کوي، د ځینو لپاره به بیا هیڅ هم نه کوي خو بیخي زیاته مینه به در سره کوي. ویسواوا شیموبورشا پولنډۍ شاعر او لیکواله. یاد مې دی یو وخت مې د بوټ نه و چې له ملګرو سره مې فوټبال کړی وی. هغه وخت مې له بېوسۍ او ناهیلۍ سخت وژړل، خو سبا مې یو څوک ولیدل چې پښه یې نه وه. وروسته په دې پوه شوم زه تر ډېرو خلکو شتمن یم. زین الدین زیدان د فرانسې د فوټبال ملي ټیم پخوانی لوبغاړی. له خلکو سره باید دومره مینه وکړو چې مجبور نه شو دا ورته ثابته کړو چې احمق نه یو. دلته چې له چا سره څومره زیاته مینه کوي هومره ورته زیات احمق او ساده ښکاري. بروس ویلیس امریکایي فلمي لوبغاړی. جالبه ده څومره چې له خلکو سره مینه کوم هغومره د هغو کسانو شمیر زیاتیږي چې له ما یې بد راځي. کایلی جینر د نړۍ تر ټولو ځوانه میلیونره. عادت مې دی کله چې کار پیلوم کوښښ کوم چې په ښه بڼه یې ترسره کړم. ښایي همدا د بریا لپاره بس وي چې خپل کارونه په سمه او فوق العاده بڼه ترسره کړو. ډیوډ بیکام د انګلستان د فوټبال د ملي ټیم لوبغاړی. کله چې څوک رانه زما د بریا راز پوښتنه کوي زه ورته وایم زما د بریا راز دا دی چې زه یو خوشبین او مثبت فکر لرونکی انسان یم. تر اوسه مې یوه شیبه هم د چا یا شي په اړه منفي فکر نه دی کړی، حتی که یو څه بد او منفي هم وي زه یې په اړه مثبت فکر کوم. جیف بیزوس د امازون شرکت بنسټګر او د نړۍ تر ټولو شتمن کس.
څومره مې چې له خلکو سره ښه کړي په هماغه اندازه یوازې شوی یم. نه پوهېږم چې دلته ولې د خوب بدله بد دي. جمال سوریا د ترکي ژبې مشهور شاعر. ډېر وروسته پوه شوم چې دا مې هسې د وخت ضایع کول و چې د هغو خلکو لپاره به په ساعتونو د جملو په جوړولو بوخت وم چې د یوې کلمې ارزښت یې هم نه درلود. الهان برک، ترکي شاعر. زما لپاره دا عجیبه ده څوک چې پوهیږي یو هیواد څنګه اداره کیږي هغوی په ټیکسي چلولو یا د ویښتانو په اصلاح کولو بوخت دي. وینسټن چرچل، برټانوي لیکوال او سیاستمدار. یو ورځ مې یو ملګري راته وویل یو راز درته ووایم ساتلی یې شي؟ ما ورته وویل نه، ته یې چې نشي ساتلی زه به یې څنګه وساتم. ګورو ویډال، امریکایي لیکوال. ډېر وخت مې فکر کولو چې تر ټولو بد شی یوازیتوب دی، خو وروسته پوه شوم چې داسې نه ده. حقیقت دا دی چې تر ټولو بد هغه چا په څنګ کې ژوند کول دي چې د یوازیتوب احساس راکوي. رابین ویلیامز، امریکایي کمیډین. زما په آن حقیقي مینې یو راز دا دی که په چا مین وو له هغو هیڅکله هم دا ونه غواړو چې بدل شي. الن دوباتن، برټانوي لیکوال او ژورنالیست. دا مې عادت دی تر څو چې د چا ښه یا بد راونه رسیږي تر هغې په اړه هیڅ د ښه یا بد قضاوت نه کوم. اریک فروم، الماني ارواپوه. ډېر کله دا وایم باید د ټولو خلکو نظرونو او عقایدو ته احترام ولرم، خو د ځینو نظرونو او عقایدو ته احترام مې د خپل شعور سپکاوی دی. بیا دا ښه بولم چې باید داسې خلک اصلاح شي. انټوني هاپکینز، برټانوي فلمي لوبغاړی. له زندان او مرګ نه ویریږم، تل به د خپل هیواد د خپلواکۍ لپاره مبارزه کوم تر دې چې یوه ورځ غلام واوسم. دا ښه ګڼم چې ټول عمر په زندان کې وم. استاد محمد یاسر، د هیواد نامتو دیني عالم او جهادي شخصیت. یوه ورځ ټول مرو، هلته خدای جل جلاله دا نه رانه پوښتي چې له کوم قوم څخه یې، دا رانه پوښتي چې خدای دې څوک دی، نبي دې څوک دی، دین دې څه دی. نو تعصب اخر د څه لپاره؟ موږ ټول مسلمانان باید په دې وویاړو چې مسلمانان یو، نه پر دې چې موږ له فلاني قوم څخه یو. رجب طیب اردوغان، د ترکیې ولسمشر. د مینې په اړه زیات نه پوهیږم، خو دومره پوهیږم چې مینه یعنې دا چې زه خپله ټاکم چې څوک مې ژوند تباه کړي. آرتور میلر، امریکایي لیکوال. باور وکړئ ما مې د خپلو هیلو د رښتیا کېدو خوبونه په ماشومتوب کې لیدلي وه. زلاتان ابراهیمویچ، د سویډن د فوټبال ملي ټیم لوبغاړی. زه د قدرت او څوکۍ وږی نه یم، زما په وطن زړه خوږیږي. زما جنگ په قدرت او څوکۍ نه دی، ما تل ویلي، اوس هم وایم چې د سولې په خاطر نه یوازې له څوکۍ څخه تیر یم بلکې له خپل ځان څخه هم تیر یم. انسان باید په خپلو خبرو او لفظ ولاړ وي، کاغذ څیریږي ژبه نه څیریږي. شهید ډاکټر نجیب الله، د افغانستان پخوانی ولسمشر. اصلي هنر د فاصلو مراعاتول دي. که زیات یو بل ته نږدې شو، یو بل سوځوو او له یو بل نه زیات لرې شو نو یخ مو وهي. په دې باید پوه شو څنګه یو سم او غوره ځای پیدا کړو او هملته پاتې شو. کریسټیان بوبن، فرانسوي لیکوال. که له ما څخه څوک وپوښتي چې ته دې نړۍ ته د څه لپاره راغلی یې، زه به ورته ووایم زه دې نړۍ ته د دې لپاره راغلی یم چې ښه ژوند وکړم. امیل زولا، فرانسوي ناول لیکونکی. کله چې په 2014 زیږدیز کال کې په نړیوال جام کې ولوبېدم په خپلو وړتیاو مې باور پیدا شو. هغه وخت مې دا درک کړه چې کولی شم د کرکټ تر ټولو ښه لوبغاړی شم. له هغه وروسته مې هڅه 1/2 کړه. د خپلو هڅو مینوالو د تشویق په برکت دا دی نن د هیواد د کرکټ ملي ټیم کې په پوره مینه او شوق لوبېږم. راشد خان، د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ځوان لوبغاړی. زه له مرګ څخه نه ویریږم، خو له دې سخته ویریږم چې له مرګ وروسته مې ټول هیره کړي. د همدې ویرې له امله باید خپل ولس ته داسې څه وکړم چې له مرګ وروسته مې څوک هیره نه کړي.
اوا پرون د ارجنټاین پخوانۍ لومړۍ میرمن. له موسیقۍ او سندرو سره مې له ماشومتوبه مینه وه. هغه وخت مې د پلار یو راډیو وه. اصول یې دا و چې کله به مو ډوډۍ خوړه نو راډیو به یې خاموشوله. کله به یې چې راډیو خاموشه کړه ما به ژړل او پلار ته به مې ویل راډیو مه خاموشوه. هماغه لیونۍ مینه مې وه چې د هنر په ډګر کې پرته له دې چې کوم استاد او رهنما ولرم خپلې موخې ته یې ورسولم. سردار علي ټکر د پښتو ژبې مشهور سندرغاړی. په زندان کې مې غوښتنه وکړه چې یو جل قرآن کریم راته راوړئ. زه راته یې وویل نه نشي کېدی دا کار منع دی. هغوی په دې نه پوهېدل چې 30 کاله مخکې مې قرآن کریم حفظ کړی. ټول مې په زړه او سینه کې دی. یوازې غوښتل مې چې قرآن کریم په لاسونو لمس کړم. محمد مرسي د مصر پخوانی ولسمشر. ځینې کسان وایي دروغ دی چې خلک له یو بله بیلوي، خو دا خبره حقیقت نه لري. زه وایم دا حقیقت دی چې له یو بله مو بیلوي. ما چې کله هم چاته حقیقت ویلی رانه تلي او یوازې یې پرېښی یم. چارلیز بوکوفسکي امریکایي لیکوال او شاعر. یاد مې دی کله چې 12 کلن وم پلار مې 3 میاشتې پیسې جمع کولې څو وکولی شي یو جوړ بوټ راته واخلي. زه اوس زیاتې پیسې لرم، هر ډول قیمتي بوټ رانیولی شم، خو ما تر اوسه هماغه بوټ ساتلی دي څو تل مې دا په یاد وي چې له کوم ځای څخه مې پیل کړی دی. اندریس انیسچیتا د اسپانیا د فوټبال لوبغاړی. استادانو مې تل ویل چې ټولنه د معلوماتو د حاصلولو لپاره تر ټولو ارزانه او مهمه وسیله ده. دا حقیقت دی. ما په ښوونځي او پوهنتون کې دومره څه نه دي زده کړي څومره مې چې له خپلې ټولنې زده کړي. په دې باور یم که د ټولنې په بطن او متن کې ونه اوسم نشم کولی چې ښه احساس ولرم. ممنون مقصودي د افغانستان د سینما مشهور ستوری. راته یې وویل راځه د یو بل عقایدو ته درناوی وکړو. ما ورته وویل دا چې پر یو بل کار ونه لرو دا کافي ده. البرت کامو فرانسوي لیکوال او د نوبل جایزې ګټونکی. د ژوند په کږو لارو کې مې ځان بایلو، خو له خدای تعالی سره مې مینه کې مې بیرته پیدا کړ. د لارې په اوږدو کې مې خپل هدف ورک کړ، خو په قرآن کریم کې مې بیرته وموند. د خلکو په ګڼه ګوڼه کې راڅخه د لارې توښه ورکه شوه، خو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ترڅنګ مې بیرته پیدا کړه. مصطفی السباعي د سوریې نامتو لیکوال. له 15 کلونو را په دې خوا زه کار کوم. ما خپل ځان ته د یو ړانده سړي چې په یو ړانده پلانک سپور دی خطاب کړی. کومو تجربو لرونکو او پوهو کسانو چې اسونه ځغلول هغوی ټول ولوېدل. موږ روغ پاتې شو ځکه چې موږ د راتلونکي په اړه اندېښنه کې وو. موږ په راتلونکي باور وکړ. موږ خپلو ځانونو ته بدلون ورکړ. جیک ما د چین تر ټولو شتمن او د علي بابا شرکت بنسټګر.